بابا زه دا یم. بچي ته ټیک خو یې که نه او دا راته ووایه چې چا راتښتولی؟ هغه سړي. دا والا 1,000 روپۍ او دا سورۍ زمونږ په حواله کا. دا مې راته اخري وینا ده. صاحبه تاسو ولې نه پوهېږئ؟ دا خو د 8,000 روپو څاروي دي او تاسو یې مانه په 1,000 روپۍ بوځئ. تېر کال هم ستاسو خان مانه د 1,500,000 روپو څاروي په 1,00,000 روپۍ بولو. دا تاسو ولې نه پوهېږئ او دا دونه ظلم ولې کوئ؟ اخر زمونږ هم غریبانان یو، زمونږ هم د اسمان نه راته نه راپوځي که نه. خپل محنت به کوو نو مزدوري به کوو. دا زمونږ سرمایه ده. دې پیډلې مونږ خرڅ کړو، بچو له پیجامه پیزار وکړو. دا ته چې په کوم کور کې اوسېږي نو دا زمونږ د خانجي دی او ته زمونږ د خانجي کنټاري. هغه چې څه خبره کوي نو ته به یې منې. چې په کوم کور کې اوسېږم نو هغې زه ستاسو خان له کرایي ورکوم او ستاسو خان دی د خپل طاقت نه غلطه پیدا نه لي. دې لپاره ما سره خانجي خپل زوی راولېږو خو زه خانجي له ورځو چې هغه څه فیصله کوي. بچې اوبه ځي نو په کمزوري ځای ورځي. هغه چاري شا ویلي دي چې د زورورو اوبو په لوړه باندې خیږي. پاپا نو داسې قرباني کېږي؟ نه بچې داسې قرباني نه کېږي. خو دا خلک د قربانۍ نه د غوښو شوقي دي چې غوښې وخوري او هغه هم زمونږ د غریبانانو. وعلیکم السلام. خانجي مسافرو راکولو کې کار وکړو او دا روپۍ مې واپس راکړې چې دا ولې واپس ورکړه. د هغه دا جرأت چې دا پرله ماله د سوري د راکولو نه انکار وکړو. او خانجي او بله خبره یې دا کوله چې ستاسو خانجي تېر کال هم زما نه سورۍ په نیم قیمت بوتلی و. د هغه دا جرأت چې زما په کور کې اوسېږي او ما د سوري د راکولو نه انکار وکړو. لاړ شئ او سره د سوري راوړئ. واغله خانجي سره د ساوري مې دله راوستم. لکه ته دومره شوې چې تا ما ته د ساوري د راکولو نه انکار وکړو بیا ما ته. جی ما خو تاسو ته څاروي د درکولو نه انکار نه دی کړی، خو دا تاسو چې ما ته د څاروي کم قیمت لګولی دی دا ډېر زیات کم دی. زمونږ خو په لوی اختر کې دغه څاروي ته سترګې چې په ښه قیمت خرڅ شي زمونږ د ماشومانو ارمانونه پرې برابر شي. تاسو ما له د څاروي صحیح قیمت ولګوئ نو څاروي دله زه در کوم انکار دنه نه کوم. پیسې راته مه کوه خو که په 1,000 روپۍ دا سوری راکې او که نه. زما څاروی خو د 8,000 روپو دی. که 8,000 روپۍ راکې څاروي به دله درکم او که 8,000 روپۍ نه راکې زه څاروي نشم درکولی. هلکانو سره د ساوري وتړئ د اختر ساره پورې پرې نه دی او 1 روپۍ وله مور نه کوي. پاپا زما جامې دي نه ماله پیزار والا. بچو په دا څاروي مې خرڅ کړه انشاءالله چې تاسو له پکې جامه پیزار هم وایلم تاسو ټول ارمانونه پکې الله برابر کړي. بابا زموږ رسۍ ته ځم. واقع ده چې د بدماش زوی بدماش وي. زه ورشه خو په ټیم راځه. تاسو دلته څه کوئ؟
ما پلار خان دروازه دی هغه ته په انتظار یو. بچی څنګه دې را پیښه وکړه؟ ماما زه دې دپاره راغلم چې زما لږ غونډه کې مدد وکړي. بچی زه ستا په مطلب پوه نه شوم، څه مدد دې وکړم؟ ماما زما پلار یو بېګناه تړلی دی چې هغه آزاد کو د هغې دپاره ما ډېر ښه سوچ کړلی. بس بچی دا خو ډېر ښه پلان جنګولی دی او انشاءالله د الله نه مې امید دی چې په دې پلان کې به مونږ کامیابېږو. ځه چې ورځو. هلو صاحبه ستا زوی زما په قبضه کې دی او په سره چالاکۍ کوشش دې وکړه د زوی نه بیا لاس ووینځه. دا څه ګډې وډې وې زما زوی او ستا په قبضه کې. او که یقین دې نه راځي نو واله دې خپل نیازبین زوی سره خبرې وکړه. ابو ما بچ که ابو ما بچ که بچې کوم ځای ته؟ ابو ما بچ که زه دلته دې کسانو را تښتولی یم. اوس خو دې یقین راغی که نه چې زوی دې زما په قبضه کې دی. بچې ته هېڅ غم مه کوه په تا به سم نه کېږي چې زه تر څو پورې زه ژوندی یم که نه په تا به هېڅ هم نه کېږي. زه ستا د زوی په بدل کې د هغه غریب کس رهایي غواړم کوم چې تا تړلی دی. صحیح شوه خو ما ته خپل ځای وښایه. نښه پته ته زه ښیم او ځان به ته رارسې. د تور غر ځنګل ته راشه او دغه غریب کس راوله او خپل بچی دې بوځه. صحیح ده دره ده. ډېره ښه ده. بچی ستا په مهربانۍ به نن هغه غریب کس رهایي کېږي. ولې چې عمر خو ډېر کم دی خو تجربه یې زموږ نه هم سیوا ده. زه چې وشو راځه بچی ځان ور ورسوو که پلار دې راشي چې سړی ته خلاص کړو. ځه چې ځو. لکه ما ته خو دا ځای ښولی و خو دلته خو څوک شته نه. بابا زه دا یم. بچې ته ټیک خو یې که نه او دا راته ووایه چې چا را تښتولی؟ هغه سړي. نو زما زوی تا را تښتولی و؟ خان ستا زوی ما نه دی را تښتولی. ستا زوی ستا د ضمیر د ویښېدو لپاره دا لار اختیار کړه. ماما زما پلار یو بېګناه تړلی دی چې هغه آزاد کو د هغې دپاره ما ډېر ښه سوچ کړلی. شاباس بچی دا خو ډېر ښه پلان جنګولی دی او انشاءالله د الله نه مې امید دی چې په دې پلان کې به مونږ کامیابېږو. خان طاقت هغه دی چې د یو غریب په مرسته کې په کار راشي، دا نه چې د غریب خپې یا ملا پې باده کړي. خان د الله په مخلوق دونه ظلم مه کوې. ولې خاص نه چې الله راته په قهر شي او د باران په ځای باندې کاڼي راوړئ. غریبانانو نه دواګانې والې مرستې ورسره وکړې، امداد ورسره وکړې. شاباش بچې شاباش. هغه چا رښتیا ویلي چې د باز د جالې نه د باز بچی پاسي. او زه به تا فخر کوم بچې ټیټ مه ګوره اوچت وګوره. بابا ته خفه نه شي خو ما ته قاري صاحب ویلي و چې د غریبانانو مرسته به کوي. پرېږده لږه دی دی پرېږده د معافۍ لایق خو نه یم خو که کېدی شي نو ما معاف که. خان دا خبرې اوس پرېږده خو د زړونو نه یو بل ته دا کینه حسد بغض وباسې او یو بل ته د ورولۍ غاړه ورکړې او دا راځي ژوند سره تړلې خبرې دي. دا وړې خبرې دي په دې به یو بل نه خفه کېږې. ورکړې یو بل ته غاړې.